قدرمنو سلامونه. اسلام د واده په معامله کې د خپل مرزي د خوښې او د مینې محبت تر اخیری حد پورې اهمیت ورکړی دی او په صحیح معنو کې ښځه او خاوند ته د ښایسته ژوند تیرولو او د یو ښه ژوند تیرولو ښه ملګري ویل شوي دي. په قرآن مجید کې فرمایل شوي دي چې ښځې چې دي دا د سړو دپاره پټي دي. ډیر خلک چې دي په دې خبره باندې ښه نه ګڼي، یعنی کوم بېدینه خلک چې دي هغوی دا وایي چې ښځې ته فقط صرف د ماشومانو د پیدا کېدو مشین ویل شوی دی او په دې باندې غور نه کوي، خو په اصل کې ښځه چې د سړي دپاره پټی یاد شوی دی، نو حقیقت دا دی چې پټی چې دی هغه زمیندار د هغه ډیر زیات حفاظت کوي، هغه پټي سره انتهایی عشق کوي او د هغې حفاظت کوي، د هر آفت نه محفوظ ساتي. هر وخت په زړه کې د هغه دغه پټي دپاره او د دې کاروبار د ښه کولو دپاره کوشش کوي او دغه چې ښه وویني نو هغه ورته خوشحالیږي او د هغه بل کوم پټي سره یعنی کوم بل ځای کې فصل کرل شوی وي نو هغې سره هیڅ واسطه نه وي. نو په همدغه وجه باندې همدغسې اسلام هم غواړي چې کوم تعلق د پټي او د زمیندار ترمنځ وي نو دغسې تعلق دی د ښځې او د خاوند ترمنځ هم پاتې شي. همدغسې عشق دی وي یو بل سره او خپله ښځه چې د د ژوند ملګري وي د دې نه علاوه بلې ښځې ته سترګې هم اوچتې نه کړي او نه ورته وګوري. اسلام بار بار د دې خبرې تاکید کوي چې ښځه او خاوند د یو بل خیرخوا وي او دواړه چې د یو بل خیال وساتي، د یو بل د وفادارۍ حق ادا کړي، نو دوی به یو کامیابه زندگی تیره کړي. اوس تاسو لږ غور وکړئ که ښځه او خاوند په خپل منځ کې دوی محبت دومره سیوا وي چې دوی د یو بل هره خبره مني، د یو بل د هرې خبرې خیال ساتي، د یو بل د یو خبرې نه هم انکار نه کوي، نو دغه کور به جنت جوړ شي. او که دوی هر قسم خپل یو بل ته نږدې کېږي خو د اسلام د شرعي اصولو مطابق، نو دغه هر څه په عبادت کې شمارل کېږي. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. له همدغسې ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو وخت په وخت زموږ د نوو راتلونکو معلوماتو نه خبر وساتل شئ.